محترمو لیدونکو که چیرته زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو په تنوي. مینوالو دا دی نن بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوي او خوندوره ویډیو چمتو کړم. ملګرو ډیریو کسانو دا پوښتنه کړې وایي زموږ د انټرنېټ سپیډ ولې کمزوری وي، یعنې موږ انټرنېټ کې په چټکۍ سره کار ولې نشو کولی، زموږ انټرنېټ ضعیف وي. نو د دې لپاره تاسو د انټرنېټ سپیډ بالکل زیاتولی شئ، هغه هم د یو اپلیکیشن په واسطه چې دا اپلیکیشن تاسو په پلی سټور کې پیدا کولی شئ. د دې اپلیکیشن نوم دی سپیډ براوزر لایټ. دا اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ او دا به کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړ دلته زما نیټ نشته، تاسو به ترو ګوګل ته یوسي. تاسو کولی شئ چې په دې براوزر کې یوټیوب ورکړئ، ګوګل استعمال کړئ او داسې نور څه استعمال کړئ. تاسو کولی شئ چې له هرې دیارې تاسو له انټرنېټ څخه ګټه واخلئ. نو په دې براوزر کې ستاسو د انټرنېټ سپیډ تقریبا 4G پورې رسیږي. نو تاسو د خپل انټرنېټ څخه پوره خوند اخیستلی شئ. که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوه نو زموږ ویډیو ضرور در سره لایک کړئ. دا چې موږ بیا راځو تر هغې مو په الله سپارم. د الله په امان.